وای خاورې به دې یو موټی د چا په زرو ورنه کړم خاورې به دې یو موټی د چا په زرو ورنه کړم تاج د خپلواکۍ به دې بل چاته ور په سر نه کړم کلکه مې واده در سره دا زما ایمان دی ښکلی له هر چا نه مې خړ پړ افغانستان دی ته د آسیا زړه آسیا تا باندې ودانه ده ته چې څه رنځور یې آسیا خواره ده هم ورانه ده چاته به وي هیڅ ماته له خپله ځانه ګران دی ښکلی له هر چا نه مې خړ پړ افغانستان دی د پروګرام په روانه برخه کې د امیر امان الله خان د علي لیسې مدیر څخه هیله کیږي چې راسي او تاسو ته خپل حکیمانه وینا واوروي ښاغلی ظاهر پښتون بسم الله الرحمن الرحیم اول د هر څه د مخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال کونسل وحیدالله مومند صاحب او د مهاجرینو یا د کډوالو رئیس محترم سید جاوید کاظمي صاحب او د پوهنې د اتشاه ښاغلي الحاج نجیب الله عبدالرمزي صاحب او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محترم زیارتوال صاحب زما اکا صوفي خدایداد صاحب او د لیسې د ټولو ادارې د ښوونکو او محترم مدیر صاحب په اجازه باندې نن دا زموږ د افغانانو دپاره د ویاړ ځای دی چې موږ په یو د کډوالۍ په دې شرایطو کې او دلته په داسې پرتمینه غونډه کې ناست یو او وطن ته هغه سرمایه چې په روان 2020 کال کې د 2019 د تعلیمي کال میوه وړاندې کیږي دا زموږ یقینا زموږ د ټول افغانستان دپاره زموږ د ټولو افغانانو دپاره د ویاړ خبره ده او بل دغه لیسه چې کوم ځینې مشران یا میلمانه به په خبر وي یا به نه وي دغه لیسه ده چې په بلوچستان کې زموږ د افغان کډوالو پلازمینه یا پایتخت و دا په ټول بلوچستان کې د دغې لیسې پرته بله تاریخي لیسه موږ نه درلودله د دې لیسې زده کوونکي د یوه داسې پوهنتون داسې پوهنځی نه ده پاته چې د دې فارغه هلته زده کړه نه وي کړې یا فارغین ونه لري د دې د مثال په توګه صابر علي د دې لیسې یعنی نابغه زده کوونکی و چې اوس په امریکا متحده ایالاتو کې دی مخکې څو موسم مخکې و اوس نه یم خبر چې یه به یا به نه یعنی دا په افغانستان کې دی عمومي او نمره د دې لیسې د برکته څخه فارغه سو نو دا ویاړ زه ښاغلي مدیر صاحب او ټولو ښوونکو ته ورکوم خو زموږ د افغان کډوالو چې دلته میشت یو د دغو مشرانو و مخ د ځینې ستونزې دي یږدم یې چې زموږ د زده کوونکو بار بار هم ما ویلي دي تېره ورځ کونسل صاحب د دې خبرې په هغه تېر وار په څو ورځې مخکې په همدې پروګرام کې دلته یو بلې لیسې پروګرام و ما دا خبره وکړله خو ده ماته قانع کوونکی جواب هم راکوي زموږ لویه ستونزه د کتابو ده چې موږ د نم ټولګۍ څخه تر 12 ټولګۍ پورې په ټول بلوچستان کې کتاب نه لرو او بل دغه د ښار کې چې کوم لیسې دي هغه په کمپو کې چې دی هغه انتشار ورکوي د اول سیم تر اتم سیم پورې دا د ښار د خو بدبختانه خپل په پیسو رانیسي د دې غم باید وخوړل سي یو چې دغه کم زده کوونکي د 12 ټولګۍ څخه فارغېږي دا د وطن ملي سرمایه ده دا چې دلته ناست دي د دغو د مستقبل دپاره باید کار وسی او بل کم چې زموږ د افغان کډوالو په کمپو کې کمې ستونزې دي د یونیچار د افغانستان د جلالتمآب کونسل صاحب او دغه میډیا که دلته څوک وي د دې ټولو څخه په ډېر درنښت هیله او توقع ده چې دغه زموږ کومې ستونزې چې هلته د افغانانو پر مخ باندې پرتې دي هغو ته هم د انسانیت په خاطر د افغانیت په خاطر باندې د اسلامیت په خاطر باندې هغو ته هم د حل لار ولټوي چې دغه زموږ افغانان نن د یو ټولنې پرمختګ چې دی هغه یوازې په زده کړه باندې کیږي په تعلیم باندې کیږي نورې ټولې عربې موږ استعمال کړلې یوې عربې موږ زموږ وطن موږ تباه سو مګر پرمختګ مو ونه کوي دا څلور لسیزې کېږي موږ
دا همدغه اور کې سوځل کېږو خو یوازې زموږ د نجات لارې چې دغه تعلیم دی هغه تعلیم دی نو د دغه ټولو حکمرانانو څخه زموږ د یو انسان د یو مسلمان د یو افغان په حیث باندې دا هیله او توقع ده چې زموږ تعلیم ته ډیره توجه وکړي او د ده زده کوونکو دپاره نور هیڅ شی نه غواړو پیسې نه غواړو یو شی نه غواړو یوازې د کتاب مشکل باید راته حل سي د کتاب مشکل باید راته حل سي ځکه زه یو فرد یم زما په وس کې نه کېږي مګر د حکومتو په مابینځ کې دا خبره ژر حلېدی سي که وغواړي نو زموږ دغه هیله ده بیا هم زه دغه ټول چې تاسې ناست یاست د ټولو کور ودانۍ وایم چې په هغه لیسه کې دا لیسه به موږ تاسې ټول دا زموږ د ټولو افغانانو ملي وجیبه ده چې دا د شهید حبیب الرحمن علي لیسه به دا په ټولو سپورټ به کوو د دې دپاره چې څه امکانات زموږ په وس کې کېدل هغه به موږ ورسره کوو که ستاسې په وس کې کېدل هغه به تاسې کوئ دا لکه څنګه چې زموږ د ټولو افغانانو په بلوچستان کې پلازمینه وه همداسې پلازمینه به یې جوړوو د یوازې مدیر صاحب باندې به دا بار نه وراچوو نه به پر استادانو وراچوو چې څوک ځان ته افغان کډوال وایي هغه به ټول د دوی سره وژه پر وژه باندې درېږو او د دغه لیسې د زده کوونکو دپاره چې څه امکانات مو درلوده هغه به ورسره شریکو نور ستاسې وخت نه اخلم بیا هم د ټولو مشرانو څخه مې په ډېر درنښت هیله ده چې د دغه کډوالو د ماشومانو د تعلیم په ستونزو کې په حل کولو کې تاسې خپله پوره او په ایماندارۍ توګه باندې خپله فعاله ونډه واخلئ مننه ډېره مننه له ظاهر پښتون څخه